دا سیمه پخوا د ښاري خدماتو او نورو اسانتیاو څخه له دې امله بې برخې وه چې نه په کومې ولسوالۍ پورې اړوند وه او نه یې په مرکز پورې تړاو درلود. له رسېدو سره د ښاروالۍ په چوکاټ کې راوستل شوه چې له یوې خوا به د دوی ښاري خدمات منظم او بل خوا به د حکومت ملي بودیجې ته عواید زیات شي. د یادې ناحیې د پرانیستې په مراسمو کې ادارو یو شمېر مسؤلینو د ښاروالۍ مامورینو او سیمهوالو برخه اخیستې وه. خوست ښاروال ویل دوی به په دې سیمه کې د ښاري خدماتو ترڅنګ ځینې ټولګټې انکشافي پروژې هم پلي کړي. نو ان شاء الله موږ خپل هڅه کوو چې د خلکو ته هم د سړکونو انکشافي برخه کې هم هغه برخه ورکو، هم په سرسبزۍ کې خپل سهم ورکو. نو ان شاء الله ښاروالۍ او تصدیه چې کله دې نه موږ عواید جمع کوو بیرته په دغه ځای کې مصرف کوو. د سیمې اوسیدونکي د ښاروالۍ له دې اقدام ستاینه کوي او هممهاله یې غوښتنې درلودې چې په تیر کې نیمګړې پروژې دې بشپړې شي. خوښ یو چې په کلمان مینې ساحه کې د اومې ناحیې افتتاح کیږي، ځکه چې دا د دې سیمې لپاره د یو د پرمختګ لپاره یو ګام دی چې د په اساس به د خلکو د اوسیدونکو زیاتې ستونزې حل کیږي. له نوموړې ناحیې د افتتاح له امله ډېر خوښ یم او د عام خلکو لپاره به دا یو ډېر مثبت ګام بولم. د دې سره به د خلکو هغه نیمګړتیاوې چې په خیر درلودې پوره شي او د ښاري خدماتو څخه به برخمن شي. ښاروال صاحب څخه مننه کوو، خدای جل جلاله دې وکړي چې موږ ته اساسي خدمات وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د اومې ناحیې لپاره ځانګړې ودانۍ شتون نه لري، خو د ځایي مسؤلینو په خبره چې د راتلونکي کال له بودیجې څخه به یې ودانۍ ورغول شي.